دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی خپله ښځه طلاقه کي نو دا عدت به د دې طلاق ورکولو نه شروع کېږي که نه د محکمې نه د کوټ نه چې کله فیصله صادره شي د هغه وخت نه به عدت شروع کېږي او که چېرته داسې وشي چې د دې زنانه عدت ختم شي مخکې د دې نه چې حکومتي پاڼې راشي نو دا د بل چا سره واده کولی شي او که نه او که چېرته بل څوک یې وغواړي او نکاح ورسره وکړي دا نکاح به صحیح او که نه د څه د راتلو نه مخکې د رسمي حکومتي اوراقو د راتلو نه مخکې الجواب چې کله خاوند طلاق ورکړي او بالکل د شریعت په رڼا کې برابري او طلاق واقع شي موانع پکې نه وي چې د هغې د لاسه طلاق نه کېږي د هغې نه خالي نو دې ځای کې د طلاق عدت شروع کېږي د دې سړي د طلاق ورکولو نه د محکمې د پاڼو نه د محکمې پاڼې د کوټ پاڼې د حکومت پاڼې دا خو اوس دا خبرې راووتې پخوا دا مسلې کوم ځای کې نو چې یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو د دغه ځینه به دا ښځه عدت شروع کړي که حمل یې په خېټه نو عدت بیا حمل زیږول دي چې ماشوم پیدا شو دغه عدت ختم شو که حیض نه راځي 3 میاشتې عدت دی که حیض راځي 3 حیضه به انتظار کوي نو اعتبار څه دی خاوند چې کوم طلاق ورکړي دغې له اعتبار دی د محکمې او د حکومت اوراقو له اعتبار نشتی ها خو ته وروسته بیا په یو ځای کې خوی شي لکه وروسته بیا څه اوراق جوړی څه مسله حکومتي راشي هلته یې خو طلاق دلته واقع شوي دی ښه صحیح نو ښځه طلاقه شو اوس عدت تیر شو 3 حیضه یا 3 میاشتې یا د ماشوم پیدا کېدو پورې او دې سړي دا ښځه واپس نه کړه اولنی طلاق ته یا دویم دی ځکه چې درېیم نه بعد خو واپس کولی نه شي څو پورې هغه بل خاوند ته واده شوي نه او بیا هغه په خپله مرضي پرېښودي اولني طلاق نه بعد یا دویم نه بعد طلاق ورکو عدت تیر شو او ده واپس نه کړه که واپس کوي نو څه به کوي نوي نکاح به کوي دا مسلې موږ څو پیرې بیان کړي دي خو څه ووایو اسانې مسلې دي نوي نکاح به کوي او که چېرته نه واپس کوي نو چې عدت تیر شو دا ښځه ازاده شوه که بیا هر چا سره واده کوي کولی شي چې د ولي اجازت پکې او دا پرې راځي اوس دا ښځه د خاوند وله طلاق ورکو عدت تیر شو واپس یې نه کړه او هغې د بل سړي سره وروسته نکاح وکړه د هغې نه بعد حکومتي اوراق راغلي دا نکاح صحیح ده ولې عدت پوره شوی نو د دې د کاغذونو سره څه کار نشتی والله اعلم